تعالی شکر ادا کوم بیا تاسې میډیا ملګریو او تاسو سره موږ سره راغلي د خیبر افریدو ملګریو د جرګې وسره د قرمې او د ورغزو نه راغلي د جرګې ملګریو وسره دلته د سیول ایډمنسټریشنز او د فورسز ډېره شکریه ادا کوو مونږ یې ډېر فیسیلیټیټ کړو په دا خبره کې چې کومه د زلیخیل او دوتاني په منځ کې د تیرو یوې میاشتې نه روانه ده او په دا علاقه کې یو ټینشن جوړ شوی دی خو الحمدلله چې مونږ په خپله جرګه کې کامیاب شو مونږ د دواړو فریقین نن بیان واغستو او هغه بیان په دغه قول باندې مونږ له راکړو چې دوی وویل چې مونږ نه جرګه کوو نه لیار کوو نه شریعت کوو مونږ چې کوم د انګریزانو مثل دی په هغه باندې و د مونږ فیصله کیږي او چې کومه ریکارډ دی نو مونږ هماغه شانته خپله فیصله جرګې وکړه او د هغې فیصلې لاندې چې مونږ هر قوم نه شپږ کسان کمیټې ممبران 2 ماهرین همدغه شانتې ورسره 2 ماهرین د حکومت طرف نه چې کوم دا مثل دی د انګریزانو وخت نه راغلی دا ټوله کمیټې به ګوري او دا کمیټې به هیډ کوي ډي سي صاحب ډیپټي کمیشنرز ساوث نو مونږ په دغه طریقه باندې دا فیصله وکړه او بیا د هغې نه بعد چې کومه خبره وشي نو مونږ به په آخري دعا کې هم شریکي وو چې دا فیصله سر ته ورسېږي اوس په دې وخت باندې دوتاني قوم دسخطونه وکړل هغه خبره یې ومنله او زلیخیل قوم ټیم وغوښتو چې مونږ مشوره کوو امید دی انشاءالله تعالی چې زلیخیل وزیر مشران او کشران ټول پوه دي د یوې خبرې حلم بغیر د جرګې نه بل څه ځکه نشته چې موږ پلارونو نیکونو د مړونو نه جرګې منلې دي او په جرګو باندې م ټولې خبرې سر ته رسولې دي په بل شي باندې خبره نشي خلاصېدی ما سوای د خو جرګه بازو نه چې هغه صرف د الله رضا دپاره راغلي وي مونږ چې دا کم د درو جنسو جرګه راغلي یو مونږ څه خپل انټرسټ پکې نه و او مونږ صرف دغه لپاره راغلي یو چې په دا علاقه کې امن قایم شي چې کم دا ټینشن جوړ شوی دی هر چا ته تکلیف دی چې دا تکلیف ختم شي نو مونږ امید ساتو انشاءالله تعالی چې د زلیخیل قوم مشران کوی مشران دي امید دی چې هغه مخامه پورې یا سبا پورې ډي سي صاحب ته راشي او هغه هم دسخطونه وکړي او کومه خبره چې څنګه هغو مونږ ته ښیلې وه چې مونږ له تاسې دغه مثل دپاره ترتیب جوړ کړئ طریقه کار له جوړ کړئ نو مونږ د انګریزانو د مثل دپاره طریقه کار او ترتیب ورته جوړ کړو او هغه هم په لیکلو کې ورکړو نور فیصله نه مونږ له هغو اختیار راکړی دی نه واک یې راکړی دی او نه یې په مونږ باندې د شریعت خبره کړې ده مونږ صرف د ترتیب خبره شوي هغه ترتیب چې څه باندې مونږ پوهېدو نو هغه شان مونږ ته جوړ کړی دی او انشاءالله تعالی چې په دې کې به د دواړو قومونو خیر و فایده وي